د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال دغه ادارې د یو کال فعالیتونو او لاسته راوړنو ته په اشاره وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ د جوړ شوي عالي کمیسیون پر مټ دوی بریالي شوي چې په بلخ کې امارتي او غیر امارتي ملکیتونه معلوم او تثبیت کړي. د هغه په وینا د دې کمیسیون د موندنو پر اساس په تیر کال کې په یاد ولایت کې 2,25,000 جریبه ځمکه څېړل شوې ده چې په دغو ځمکو کې 15,516 تجربه د امارتي ځمکې په توګه تثبیت شوې ده. نو تقریبا موږ چې بررسي کړي دي تیر کال 2,25,000 جریبه ځمکه موږ در بررسي لاندې نیولې ده چې اشخاصو یا زورواکانو غصب کړی و، هغه موږ بررسي کړی ده چې په هغه کې موږ کارونه هم بند کړي دي او خرید فروش هم بند کړي دي. خلکو ته د کار او د خرید فروش اداباتي اجازه نه ورکوو. د دې لپاره موږ د هر ځمکې لپاره دوسیه جوړه کړې ده چې تقریبا هغه تثبیت شوي ځمکې چې اوس تثبیت شوي چې مرکز ته دوسیې تللي دي، د مرکز لخوا چې دوسیې موږ ته راغلي چې د ځمکې امارتي شوي دي، د هغه جملې څخه 81,515 جریبه ځمکه امارتي شوې ده. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې ولایت کې د شنو سیمو او څړځایونو د معلومولو لپاره هم اړین ګامونه پورته کړي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې د څارویو د څښتنانو ترمنځ شته ستونزې هم هوارې کړي دي. خلک خپل مابین کې جنجال سره لري، یو دا زما لپچار دی بل زما لپچار دی. د دې لپاره د مرکز او هات راغلي و، هغه ټول لپچارونه د ولایت په سطح ټول بررسي کړل، د ټول لپاره دوسیې جوړ کړل، نو ټول مرکز ته وړي دي، کابل ته وړي دي، درغه چې هغه فیصله وکړي بیا به موږ ته هغه راځي چې دا توزیع او کار بندېدل او خلاصېدل ټول دغه مربوط ان شاء الله بیا به چې هغه راله موږ به هغه اقدام کوو، هغه به عمل کوو ان شاء الله. د یادونې وړ ده چې د تیرې ادارې پر مهال د یو واحد حکومت د نشتون او په هیواد کې د بې نظمۍ له امله یو شمېر زورواکو په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه غصب او عامل منفیه ځایونه په استوګنیزو ښارګوټو بدل کړي وو چې دې کار ګڼې ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي دي. خو اسلامي امارت هڅه کوي څو د هیواد په کچه امارتي او غیر امارتي ملکیتونه تثبیت کړي.